که د زړه خوشحالي غواړئ نو په وخت عبادت کوئ دا زړه به مو د خوشحالۍ نه داسې ډک شي لکه څنګه چې اسمان د ستورو نه ډک شوی دی. او که د مخ نورانیت غواړئ د مخ رونق غواړئ نو د تهجد پابندي کوئ. دا مخ په مو لکه د نور په شانتې وځلیږي لکه د نور په شانتې به مو دا مخ وپړکېږي. او که سکون غواړئ د قرآن پاک تلاوت کوئ انشاءالله زړه کې به مو ډېر زیات سکون او چین راشي. او که د غمونو نه نجات غواړئ نو استغفر الله زیات وایي انشاءالله غمونه به مو مکمل ختم شي. او که چېرې د مشکلاتو حل غواړئ مشکلاتو ختمېدل غواړئ نو لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایي انشاءالله مشکلات به مکمل ختم شي. او کچره په ژوند کې په مال حال او په کور کې برکت غواړئ نو درود شریف زیات وایي انشاءالله په مال حال په کور او په ژوند کې به مو ډېر زیات برکتونه پیدا شي.